بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. عما بعد. قدرمندو اوریدونکو زموږ نننۍ خپرونه د بیا هم د قبر شپه. د دې خپرونې لومړۍ موضوع د وصیت مو له ځان سره لیکلی وساتئ. که څوک د مرګ نه وړاندې د څه شي وصیت کول غواړي، نو له ځنډه پرته د سملاسي پورته شي او خپل وصیت دې ولیکي او له ځان سره دې وساتي. رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي، هیڅ مسلمان ته مناسبه نه ده چې هغه په داسې حالت کې 2 شپې تېرې کړي چې د څه شي وصیت کول غواړي، مګر له هغه سره د هغه وصیت په لیکلي ډول موجود نه وي. ابن عمر رضی الله عنه ویلي چې له کومه وخت راهیسې مې چې له رسول صلی الله علیه وسلم نه مې دا حدیث اورېدلی دی، فرمایي 2 شپه هم داسې نه ده تېره شوې چې له ما سره د زما وصیت په لیکلي ډول نه وي. دا چې اوس مهال خلک د مړي په تجهیز، تکفین، جنازه ښخولو او تعزیت کې رنګارنګ بدعتونه او رواجونه سرته رسوي. دې لپاره مناسب ده چې انسان د مړي نه وړاندې وصیت وکړي چې زما د مرګ نه وروسته زما ټول معاملات، یعنې غسل، جنازه ښخول، د قبر جوړول او د تعزیت مراسم د رسول صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق سرته ورسوئ او له بدعاتونه او دودونو نه ځان وساتئ. د بیلګې په توګه زما په جنازه کې زما جنازه مه ځنډوئ، زما قبر پوخ مه جوړوئ، جنډې پرې مه لګوئ، لیکل پرې مه کوئ. همداراز زما د مړي نه وروسته د مخامي په نوم د ډوډۍ ورکړه، اومه، 40مه او کلیزه لمانځل مه کوئ. قدرمندو اوریدونکو، هیله ده چې زما او هم ستاسو وصیت همداسې وي. وروستۍ خبره امام مسلم رحم الله د ابو سعید الخدری رحمه الله په روایت حدیث نقل کړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي، خپل مړیو هغو ته چې د ځان کدن شیبې نږدې شوي وي، لا اله الا الله د کلمې تلقین او تکرار کوئ. معاذ بن جبل رضی الله عنه د حدیث راوی دی، رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي، چا چې وروستۍ خبره لا اله الا الله وي، جنت ته بننوځي. شداد بن عوس رضی الله عنه د حدیث راوی دی، رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي، کله چې چاته مرګ راشي نو سترګې یې پټې کړئ، ځکه چې سترګې د روح پسې وي او تاسې خیر او د خیر خبرې کوئ، دعاګانې کوئ، ځکه فرښتې پر هغه دعاګانو امین وایي چې د مړي کورنۍ خپل او خپلوان یې کوي. د حمد نبوي هدایت پر بنسټ اسلامي عالمان وایي، د مړ کېدونکي انسان څنګ ته د خیر خلک، نیکان او عالمان وروبلل شي چې هلته ښې خبرې وکړي، د الله تعالی یاد او الله تعالی ته دعاګانې وکړي، تر هغې چې پر مړ کېدونکي شخص د ځان کدن ګرانې شیبې اسانه شي. وروستۍ شیبه سهل بن سعید رضی الله عنه د حدیث راوي دی، رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي، یقینا یو بنده د دوزخ والا عملونو سر ته رسوي او په حقیقت کې له جنتیانو څخه وي، او کله چې یو بنده د جنتیانو عمل سر ته رسوي او دی له دوزخیانو څخه وي، او په تحقیق سره ټول عملونه خاتمو پورې اړه لري. دا حدیث په دې دلیل دی چې خاتمې پټې دي، یوازې الله تعالی پوهیږي چې څوک په دوزخ او څوک په جنت ته ځي. ښایي الله تعالی نه تل دا سوال وکړو چې ای الله تعالی، د ژوند وروستۍ شیبې مو پر ایمان او د توحید پر عقیده ښایسته کړه او خاتمه مو ښکلې کړه. اسلامي عالمان وایي، ان شاء الله هغوی به له بدې خاتمې نه خلاص وي چې ظاهر او باطن یې پر دین برابر وي، زړه کې یې ایمان پوخ وي، هلته د زړه په ماڼۍ کې یې د توحید د عقیدې مشعلونه روښانه وي او څرګنده حالت یې پر اسلامي، نبوي او اخلاقي ګاڼو سینګار وي. ډېر ځله هغوی د بدې خاتمې بلا ډاړي چې عقل یې فاسد او خراب شوی وي، د کوچنیانو ګناهونو سربیره پر لویو ګناهونو هم ټینګ ولاړ وي، د الله تعالی د احکامو خلاف په څرګنده اقدام کوي. پر همدې بنسټ په پای کې د شیطان په جال کې ښکار شي، د مرګ وړاندې د ځان اصلاح او توبې ته تیار نشي او وروستۍ شیبه یې تر ټولو بده شیبه شي. کله کله همداسې کېږي چې پر دین
دین جوړ او برابر کس خپل حالت ته ناسم بدلون ورکړي، د دین احکام پرېږدي، د دنیا پر شیطاني مینه اخته شي، د الله تعالی د شرعي حریم او نبوي سنت له دایرې نه بهر شي او خپله خاتمه د شیطان په شاګردۍ او غلامۍ کې بده او ناکاره خاتمه کړي. د بلعلم بن باوره په څېر ډېرې بېلګې شته چې پر دین او مذهب پوه خلک وو خو د دنیا جاه و جلال او شتمنیو بېلارې کړله. قدرمندو اورېدونکو، اوس به درته د بدې خاتمې په اړه یوه قصه بیان کړم. امام قرطبي رحمه الله د بدې خاتمې په اړه یوه قصه نقل کوي. هغه وایي چې د مصر هېواد په یو جومات کې یو مازن و چې تل به یې پر عبادت او نیکو کړنو بوخت و. د عبادت پر مانځي لباس او اطاعت پر الهي انوارو او رڼاګانو پوښلی و. یوه ورځ د خپل عادت پر اساس د جومات لوړ منار ته د اذان لپاره اوچت شولو. هلته د جومات په څنګ کې د یو نصراني زمې کور و. هغه کور لور ته یې وکتل. د نصراني پر پیغله لور یې سترګې ولګېدې. پر عشقي فتنه باندې اخته شو. زړه یې د هغې طرف ته لاړو. اذان یې پرېښود، له منار نه راښکته شو او د انصاري کور ته ورننوتو. هغې پیغلې ورته وویل: څنګه راغلی، څه غواړې؟ د مصر د جومات مؤذن ورته وویل: تا غواړم. هغه وویل: د څه لپاره؟ ده وویل: زما عقل دې له منځه وړی دی او زما ټول زړګی دې رانه اخیستی دی. پیغلې په لومړي ځل د ده د غوښتنې هرکلی ونه کړو. مؤذن وویل: زه به له تا سره واده وکړم. هغې وویل: دا ناشونې ده، زه نصراني پیغله یم او ته مسلمان یې او پلار به مې هم دا در نه کړي. مسلمان مؤذن له نصراني پیغلې سره واده کولو لپاره نصرانی شو او د ورځې حمل ته د هغو سره په کور کې ایثار شو. د همدې ورځې په منځ کې د کور بام ته د کوم څه لپاره اوچت شولو. ناڅاپه د بام نه راپرېوتو او مړ شول. نو دا بدبخته نه پر خپل دین او نه د هغې پر دین باندې پاتې شول. قدرمند اورېدونکو، دا و د بدې خاتمې په اړه کیسه. د غوره خاتمې نښې. د غوره خاتمې ځینې نښې په قرآن او حدیث کې ذکر شوي دي، خو له دې سره بیا هم د انسان آخروي کامیابي او ناکامي په بشپړ ډول د الله تعالی په لاس کې ده. په دې څوک نه پوهیږي چې الله تعالی به په خپلو بندګانو کې څوک او د چا کړنې خوښوي. څوک به د هغه د رحمت وړ ګرځي او څوک به د عذاب وړ وي. الله تعالی په خپل ستر کتاب سورة العمران کې د ځینو کسانو د غوره خاتمې یاد داسې کړی دی: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله تعالی فرمایي: کوم کسان چې د الله په لاره کې وژل شوي دي هغوی مړه مه ګڼئ، هغوی خو په حقیقت کې ژوندي دي، د خپل رب پر وړاندې روزي مومي. څه چې الله تعالی د خپلې لورینې له مخې هغوی ته ورکړي دي پر هغو خوښ او سوکاله دي او ډاډه خوشحاله دي په دې چې کوم مؤمنان له هغه وروسته په نړۍ کې پاتې دي او لا تر اوسه پورې هلته نه دي رسېدلي، د هغو لپاره هم څه ویره او کړاو نشته دی. هغوی د الله په لورینه او د هغه په مهربانۍ خوشحاله او سوکاله دي او هغوی ته څرګنده شوې ده چې الله د مؤمنانو اجر نه ضایع کوي. دویم، د مرګ په مهال د مؤمن بنده پر تندي د خولې راتلل. دریم، رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي: کوم کس چې د جمعې په شپه او یا ورځ کې مړ شي الله تعالی هغه د قبر له فتنې او عذاب نه ساتي. څلورم، رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي: د الله تعالی د خوشحالۍ لپاره د لا اله الا الله ویونکی که تر مرګه پورې په همدې عقیده پاتې شي الله تعالی به ورته جنت ورکړي.
پنځم رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي د الله تعالی په لار جهاد کې یوه ورځ او یوه شپه څوک چې څوکۍ کول د یوې میاشتې د عبادت نه غوره دي که هغه په دې حال کې مړ شي نو هم به یې اجر او رزق جاری وي او د فتنې نه به هم ساتل شوی وي رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي د الله تعالی د رضا لپاره صدقه کوونکی که ټول عمر خپله صدقه جاری وساتي د مړینې پر مهال به الله تعالی جنت ورکړي رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي د چا چې په ژوند کې وروستۍ کلمه په اخلاص سره لا اله الا الله وي هغه به جنت ته ننوځي د رحمت نبوي صلی الله علیه وسلم ویلي دي څوک چې د خپل ځان په ساتنه کې مړ شي شهید دی رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي د الله تعالی په لاره کې د یوې ورځې نفلي روژنې ساتونکی که پر دې عمل مړ شي جنت ته به ننوځي رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي د تبې پر ناروغۍ مړ کیدونکی شهید دی رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي څوک چې د خپل اهل او عیال د عزت په ساتنه کې مړ شي شهید دی رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي الله تعالی په لاره کې مړ کیدونکی شهید دی رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي څوک چې د خپل دین په ساتنه کې مړ شي شهید دی رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي څوک چې د خپل وینې په ساتنه کې مړ شي شهید دی رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي کومه ښځه چې د خپل بچي د زیږیدنې له امله مړه شي شهیده ده رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي دا ذات الجنب د اړخ په درد په ناروغۍ مړ کیدونکی شهید دی رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي د تاوان په ناروغۍ مړ کیدونکی شهید دی رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي څوک چې د الله تعالی په لاره کې ووژل شي شهید دی رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي څوک چې د ګیډې په ناروغۍ د درد له امله مړ شي شهید دی رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي څوک چې غرق یا په اوبو کې ډوب شي شهید دی رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي پر چا چې دیوال را پریوزي او مړ شي شهید دی جبین فرخه امام ترمذی نسائی او ابن ماجه رحم الله علیهم په ګډه صحیح حدیث نقل کړی دی المؤمن يموت بعرق الجبین یعنی مؤمن د جبین تندې پر خوله سره مري سلمان فارسی رضی الله عنه وایي د رسول صلی الله علیه وسلم څخه مې واورېدل ویل یې د ځان کدن په حالت کې د مړ کیدونکي انسان درې نښو ته ګورئ که پر جبین یې خوله راغلې وه او سترګو ته یې اوښکې راغلې وې او د پوزې سوري یې خلاص شوي وو نو دا د الله تعالی له لورې رحمت دی او که د ځوان زندي کړی شوی وي او د اوښ په څېر غږ وځي رنګ یې پکې الوتی وي او له خولې نه یې ځګونه وځي نو دا د الله تعالی له لورې عذاب دی چې پر ده نازل شوی دی عالمان وایي پر تندي یې خوله د دې له امله راغلی وي چې دی له خپل رب نه حیا کوي چې چیرې یې د خپل رب له احکامو مخالفت نه وي کړی او دا خوله په تندي ځکه راځي چې له تندي نه لاندې غړي خو مړه وي ساه ترېنه وتلې وي او د ژوند او روح قوا یې یوازې د بدن په برنۍ برخه کې پاتې وي او حیا په سترګو کې وي او دا وخت هم د حیا وي خو کافر بیا له دې ټولو نه ړوند وي د همدې له امله اسلامي عالمان وایي چې د چا پر جبین چې خوله معلومیږي دا سمه ده چې دا د الله تعالی له لورې رحمت دی خو دا یوازې له ولی او نیک انسان څخه نه وي بلکې دا د دې له امله وي چې د دې سره له زیري کرامت او ډالۍ له الله تعالی څخه حیا کوي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه وایي پر مؤمن چې د هغه له ګناهونو څخه کوم ګناهونه پاتې وي هغه ترېنه د مرګ پر مهال لرې کیږي د همدې له امله یې پر تندي خوله راځي امام قرطبي رحم الله وایي دي کله چې په ځینو کسانو کې درې وړې نښې څرګندې شي ځینو کې یوه نښه یا دوه نښې ښکاره شي او موږ د ځینو کسانو پر تندي د خولو راتللو شاهد یو او د نښو ښکاره کېدو توپیر په اعتبار د عملونو د خلکو سره وي ابراهیمي نخعي رحم الله روایت دی چې علقمه اسود ته یې وصیت وکړو ورته وویل زما د مرګ په مهال له ما سره اوسه ما ته د کلمې ویلو تلقین وکړه کله چې زما پر وچوالي خوله وګوري نو ما ته زیری راکړه ابن ابي شبعي رحم الله له سفیان ثوري رحم الله څخه روایت
کړی دی چې د اسلام د سپېڅلي دین عالمانو او زاهدینو په بدمړینې پر تندې خوله راتللو د هغه د ښې خاتمې نښه ګڼله. الله تعالی دې موږ او تاسې هم په آخرت کې کامیاب لري او هم په دنیا کې کامیاب لري. الله تعالی دې زموږ او تاسو ته توفیق د نیک اعمال راکړي. قدرمند اورېدونکو، دا وه زموږ نننۍ خپرونه. تر بلې خپرونې مو په لوی مهربانه خدای پاک سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.